تا ته زه رنګخور ښکارمه اوفو دې ټیم کې کم د باګړو د ډرنګو کو دې کار ته به دې پرېږدي نه دا خلک دا خو د ګل مکۍ مور وکړو دقه خو ایله د کوره رالم واپس دا دکان بند کړم دې کار ته مې پرېږدی که نه دا یو خبره مې یاد وساته که یو پیر مې دې کور کې خپې وغځولې د چا دادا به مې بیا د دې کوره رابار نه کړي ښه څه تندر څه توپه سړه شوه څه چل دی وایه څه څه بجلی والا راغلي دي دا دی درلم قاري صاحب د موټر سایکل چابیانې او خیال کوه چې لاړ نه شي دلته کې په یو منټ کې راځم قاري صاحب که لیټ شومه دا دوکان د سره راښکته وسیمه ته ورشه بچی اواز که ور وشه په منډه دوی ته اواز که خو دې وابرې نه داسې ګپ ساز کړی که نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی څنګه جی خیر دی دا د چا کور دی جی جی دا خو زمون کور دی ستاسو کور دی جی 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 تاسو خو داسې چل دی داسې غټې غټې سروس یې راکوزي کړي ته به وې که ستا پلار نیکه چېرته په وابډه کې پاتې شوی او یا د ګریډ سټیشن دا ځمکه تاسو دې وابډې ول فري ورکړې ده د الله بندګانو دا تاسو څه خندا دې وابډه پسې راغسته یا تاسو له څه ارام حلال شته او که نشته دی جی زه خو ډېر غریب او عجز سړی یم جي دې بازار کې مې د ټیلرۍ دوکان دی ټیک شو زه ته غریب هم شوې موږ ومنه ته غریب سړی شو نو تا ځان ته اے سي لګولې او لا زه خبر شویم چې تا دغه د ګاونډي له دې بجلي ورکړې ده او 1500 روپۍ میاشت هم دغه نالي نه جي نه داسې نه 1500 روپۍ ته جي میاشت نه حالم جي 1500 دا چا درته دغه وي دا څه دي دا څه دي دا جي ستاسو شربت دپاره میلمانه یې جي نو شربت ته چې اوبو ده تا ته زه رنګخور ښکارمه سرکار چې د ما له پلکونو تنخوا راکوي دا دې لپاره راکوي سرجي ستاسو نه مخکې به یو افسر راتو او هغه به موږ نه 500 روپۍ غونډول یا به موږ ته وي ستاسو خپله بجلي ده و استعمالوئ جینو زه په هغه افسرانو کې نه یم زه به درته د ورځې د اسمان ستوري وښیم وسیمه وایي چوکۍ ته شابه افسرانو کې نه دی اوس به دې پته ولګي ښه چمړه به دې وباسي چمړه ته په چا پېښ چې دا دلته کوم افسر ډیوټي کې وسیمه دا خو ټول کلی کونډې دومره چا څه انتظار دی کړی راشه اواز ورته وکړي الیاس منډه دوی په چېرته سخت افسر نه دی اوښتي وابډه کې م چې ګورې خو ټول ارامخواره را جمع شوي دي زه الله دې خیر کړي مړه دوی ته به زه د اسمان ستوري وښیم پوه شوې دوی زه یو چوکۍ کې ځوړندوم او د بوسو لوګی ورته کوم که نه مشره په کوڅه کې ولاړې دا څه غوبل دې راغستی دی سرجي السلام علیکم څنګه یې سرجي صحت هم ښه دی جي خیر دی شو مونږ خو بس هسې د دې کلي لږ چکر مکر لګو دا هلکان را سره نوي راغلي وو نو مونږ د دوی ته به دا کلي علاقه مو ښایو او ستاسو کو په بجلۍ کې څه مسله یا تارونه کمزوري یا کور کې په پیټنګ کې څه مسله نو زه جي ستاسو دپاره د نیمې شپې م تابعدار یم هېڅ هم نشته خو ډېر غوبل هم راغستی وم ما چې وروځم چې څه چل دی ډېرې تیزې خبرې راختې دی ویلې مخې ته نو سرجي دوکه شو غلطي رانه وشوه جي بیا دپاره خیال کوه معافي غواړو جي معافي او که څه چې اوبه کوئ خوشحاله شي جي مهرباني چې څه جي مونږ ته ویلی شي ښه ورګالکه دا واله په دې هلکانو باندې څه چې اوبه وکړه 5000 دا کېدې سرجي که نه واله خو بیا دې په دې کلي کې ویننم ښه مهرباني سرجي د خدای تعالی ظالمانو لږ خو سړی خبروئ که نه نو چې تا زما ډېرې اشارې وړو تا ما ته نه کتل نو اوس په دې په دلته بېټې ما تخته کړی وې